راشه تو راغلی یم چې د فلسطین په مسلمانانو باندې ډېر سخت حالات دي او په زرګونو انسانان وژل شول د انسانانو دعا نه ده قبوله شوې نو دا مې دې په خاطر راوړله چې الله رب العزت د دغو په برکت باندې د فلسطین پر مسلمانانو رحم وکړي موږ نه الله تعالی نور لار وکړه زموږ د افغانانو مظلومیت اخري حد ته رسېدلی دی نو که چیرته الله رب العزت د دغه په خاطر باندې زموږ د بیت المقدس او زموږ د غزې په مسلمانانو رحم وکړي هلته زموږ د مسلمانانو ماشومان د لوږې وژل کېږي په میلیونونو مسلمانان دي د خپلو مسلمانانو دفاع نه کوي نو الله رب العزت د میلیونونو انسانانو دې غیرت ته ګوري چې دا څومره بې غیرته شوي دي الله رب العزت د دې امت چې هسې تش په نامو امتیان دي هغې حالت ته ګوري او نو زموږ افغانان مظلوم دي د 45 ملکونو کفارو سره مزان ووهلو او داسې همسایه نه وي بیت المقدس سره دفاع یې نشو کولی نو زه د الله مخلوق ته دغه اچوم الله رب العزت د دغه مخلوق په خاطر باندې یا الله ته د بیت المقدس د مسلمانانو دفاع وکړه دغه ستا مخلوق دی د دغه مخلوق په خاطر د بیت المقدس د غزې مسلمانانو باندې رحم وکړه د کفارو مخنیوی وکړه د خپلو قوي ملایکو په وسیله زموږ د مسلمانانو دفاع وکړه ربي موږ خجالت یو تاسو ته د غزې مسلمانانو واقع دی زموږ ټول مسلمانان ټول امت محمد رسول الله تاسو ته ملامت دی ټول عرب عجم تاسو ته ملامت دي او د مسلمانانو دعا خو نه قبلېږي خو د دغه مخلوق په خاطر دی الله رب العزت د غزې په مسلمانانو رحم وکړي هر ویډیو هر حالت چې وینو والله رب العالمین د موږ د زړونو نه خبر دی کوم وضعیت دی یا الله نو دغه ستا مخلوق دی رب العالمین ته د دو په خاطر باندې الله ته د غزې په مسلمانانو رحم وکړي نو د الله نه وویرېږئ خیر دی مسلمانانو که جهاد مو په وس نه وي پوره بل څه مو په وس نه وي پوره زموږ افغانان مظلوم دي دوه رکعاته لمونځ وکړي که هر مسلمان نه کې دا به ګوره د نبي علیه السلام په حق کې کوي جفا کوي د امت محمد رسول الله په حق کې به کوي جفا وکړي خیرا وکړي د کفر ته دوه رکعاته دعا لمونځ وکړي دعا وکړي د فلسطین مسلمانان د ګوره مسلمانان ډېر غافله دي که نن په دوه سبا په موږ باندې ده نو واخر دی زه د الله مخلوق ته رالم بله لار مې نه وه نه مو د جهاد ته وس کېږي چې هلته پسې لاړ شم زما آخري لار دغه ده د انسانانو دعا الله قبوله نه کړله خو چې د دې سپو دعا قبوله شي دا واړه ماشومان ګورو د غزې چې په کوم حالت کې دي الله دې د دې مخلوق په خاطر باندې رحم وکړي الله دې د دغه مخلوق دغه مې په وس پوره رب العالمین د خپل فلسطین د غزې د مسلمانانو په خاطر د دغه سپیو په خاطر باندې الله د غزې مسلمانانو دفاع وکړه داسې نور څه نشم ویلی